درنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. ملا هیبت الله اخوند د ملت ترڅنګ له خپلو طالبانو هم پټ دی. راز څه دی؟ دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ. که چیرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. داسې خو به نه وي چې د ملا محمد عمر مجاهد غوندې کیسه وي. هغه پوره 2 کاله وړاندې مړ شوی و، ولې د ده په نوم فعالیت پیل و، فرمانونه یې ورکول. اوس د ملا هیبت الله اخوند هم د همدا کیسه د فرمانونه او ګمارنې کوي، په هر څه کې ونډه لري، والدی نه معلومیږي. شیخ هیبت الله اخوندزاده د طالبانو له واکمنۍ تر اوسه یوازې په کندهار کې د راپورونو سرټکی دی، خو تر اوسه هلته یوازې د لیدنه له ځانګړو کسانو سره وي. تازه راپورونه دا دي چې شیخ هیبت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ کې له مهمو طالب مشرانو او دیني علماو سره کتلي او هغوی ته یې مهمې سپارښتنې کړي دي، خو ولې هیڅ یوه طالب ونه لیده. د افغانستان لومړی شخص ولې د ولسوالیو او یو ولایت په کچه کار کوي، خو تر اوسه شکونه دا دي چې د طالبانو دریم مشر هم څو کاله وړاندې مړ شوی او دا راز د طالبانو څخه پټ ساتل شوی. د شیخ هیبت الله د مړینې اوازې څو ځله خپرې شوې. پرن پالیسي تیر کال یو راپور کې د طالب سرچینو له قوله وویل چې د دوی مشر شیخ هیبت الله اخوندزاده د کورونا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. بله اوازه تازه د یو شمېر غربي شنونکو او د افغانستان پرځول شوي حکومت چارواکي کړي چې د ملا هیبت الله اخوند چې د طالبانو دریم مشر دی څو کاله وړاندې مړ شوی. بله اوازه هم دا وه چې د طالبانو دا مشر د کویټې په ښار کې د یوې چاودنې په ترڅ کې وژل شوی او له منځه تللی، خو طالبان د خپل مشر د مرګ اوازې هر ځل رد کړي. ول د ملا برادر او نور طالب مهم مشرانو په ګډون چې ملت او طالب جنګیالي لیدلي، ملا هیبت الله اخوند نه ملت او نه هم خپلو جنګیالانو لیدلی. د طالبانو محلي او ملي ځواب تر څو چې طالب په رسمیت ونه پیژندل شي او نومونه یې له تور لیست څخه ونه ایستل شي، زموږ مشر نشي څرګندېدلی، ځکه لا هم خطرونه موجود دي. له دې څخه داسې ښکاري چې طالب او افغانستان لا هم تر تهدید لاندې دی او طالبان احتیاط کوي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.